نو محترم مارس کو چې انسان د مور او پلار نافرمان شي او دغه مور او پلار ورته خیره او آزار وکړي نو دنیا کې به هم ښه درز نه په آخرت کې به هم الله تعالی عذاب ورکړي او کله انسان د مور او پلار تابعداري کوي د مور او پلار اطاعت کوي او د مور او پلار خدمت کوي الله تعالی د هغې صله او بدله په دنیا کې ورکړي د دې د وجې نه که مور او پلار مونږه تاسو سره ښه وي که ښه نه وي خو لیکن د هغې خدمت کولو د مور او پلار تپوس د هغه چا نه وکړي چې د چا مور او پلار یو یا دواړه وفات شوي هغې نه تپوس وکړي سړی چې بادشاهي کوي نو د پلار په سر باندې او واحد د پلار او د مور کوشش دا وي چې زما د عزیز زمانه لوی مرتبه ورشي ورېرونه خویندې ښځه نور رشته دار نه غواړي چې د زمانه څه شي شیله غونتې او درجه اوچت شي یو دغه مور او پلار دی دا غواړي چې زما د عزیز زمانه په مرتبه کې او په درجه کې د اوچت شي په دنیا او آخرت او دغه مور او پلار دا خفه کېږي مور او پلار کې یو سړی معذور شي پروت دی مور او پلار به پې خفه بلکې خفه صرف د دې د وجه نه چې هسې نه ماته حاجت راشي هغه اولاد ته نه هم بیا تنګي صرف مور او پلار هغه اولاد چې کوم نیک عمله صالح وي هغه د مور او پلار خدمت ته بس غاړه ایښي چې زه به د مور او پلار خدمت کوم په دغه خدمت ورته الله تعالی ګوره یو سړی به فقیر وي مسکین وي انتهایي غریب وي خو چې مور او پلار ته راځي او مور او پلار ته نه خوشحاله د ژوند به په سکون او آرام سره تېرېږي او که نه انسان په لینګوزرو کې په غټو غټو ګاړو کې ګرځي خو لیکن مور او پلار ته ناراضه دي قسم دی تپوس ته وکړه دته به سکون نه وي د په مخ باندې به هر وخت د سپیروالي هواګانې الوتي دی به هر وخت بې آرامه بې سکونې بېچینه وي د دې د وجې نه زما محترمو چې مونږ تاسو د مور او پلار دا خدمت کوو که د چا مور او پلار دواړه ژوندي دي د دواړو خدمت کوو که یو وفات شوي د هغې دپاره دعا کول چې د چا مور یا پلار وفات شوي د هغې دپاره دعاګانې کول که خفه نه تلي د هغې دپاره بار بار استغفار ویل او د هغې دپاره بخښنه وغوښتل نو زما محترمو ما عرض کو چې د چا نه مور او پلار راضي وي خوشحاله وي او هغې ته دعاګانې کوي نو الله تعالی د مور او پلار دغه دعاګانې رد کوي نه یو د مظلوم دعا چې کله یو سړي باندې ظلم وشي الله تعالی د دعا نه رد کوي فوراً د الله په دربار کې قبلي او یو د مور او پلار دعا چې کله د اولاد په حق کې وي د خپل اولاد دپاره دعا غواړي نو الله تعالی دغه دعاګانې فوراً قبلي د دې د وجه نه مور او پلار چې د اولاد دپاره دعاګانې کوي نو د ښې دعاګانې خیرې دې نه کوي پکار دغه دی چې هر مونځ پسې د مور او پلار د خپل اولاد دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دعاګانې کوي خیرې نه کوي که هر څومره کمزوری کار وکړي او د نفس نه خلاف کار وکړي خو کوشش دا پکار ده چې خیرې ورته نه کولی کېږي د دې بیت الله شریف چې کوم امام دی امام سدیس صاحب دی یا شوریم صاحب دی چې وړوکی و نو ډېر روان نو یو ورځ مور مې اوړه واغږل او وایي چې کولپی کې کېښودل سر یې پې کېښوده زه رالم نو ما پکې شګې واچولې اوس پکار خو دا ده چې مور خیري وکړي بد رد ورته ووایي راکېږدي پې خو نه د مور هغه دننه لوښي ته وګوره هغه برداشت ته وګوره چې په دغه وخت کې هم د خپل بچي ته دعا کوي چې الله تعالی دې د خانه کعبې او د بیت الله شریف امام وګرځم کېدا هغه الله جل شانه د بیت الله شریف امام ګرځولی د مور د دعاګانو دغه اثر وي موسی علیه السلام د الله جل شانه په دربار کې دعا کوي الله تعالی زما ملګری به جنت کې څوک وي په جنت کې به زما ملګری څوک وي الله تعالی ورته د فلانکي کلي ته لاړ شه موسی علیه السلام د خپل کلي نه هغه بل کلي ته لاړ
الله تعالی ورته هغه کس ښودلی و چې د فلانکي کس سره ملاقات وکړه، هغه کساب. موسی علیه السلام ناست انتظار کوي چې دی به د دې غوښې نه او د دغه کار نه څه ټایم فارغېږي چې د سره زه ملاقات وکړم. هغه کس چې د خپل کاروبار نه او د تجارت نه فارغه شو، موسی علیه السلام ورسره ملاقات وکړ. خو موسی علیه السلام ورته ځان نه ښکاره کوي چې زه څوک یم، او هغه وپېژنده چې میلمه دی. نو موسی علیه السلام ته وی راځه زه به تا میلمه کړم، مسافر یې. موسی علیه السلام یې ځان سره بوت. موسی علیه السلام هغې سره وخت به تیر کړل او ګوري چې دغه سړی باوجود د دې نه چې ښه ستړی شوی دی، اول لاړه په کټوای کې سویه شول، بیا د هغې نه اوبه راواغستې او ګوټ کې یو کمزور انسان دی هغه خواته ځي، اول په هغه باندې سکی روټۍ وغیره ورته ورکوي، بیا د هغې نه بعد خپله روټۍ خوري. 2-3 وخته دغه شانتې کوي. موسی علیه السلام کتل چې کله د به هغه روټۍ او اوبه وغیره ورکړل، نو هغه انسان چې انتهایی نحیف دی، کمزوره دی، نو هغې به د خپله خوله د دغه کساب دی غوږ ته رانږدې کړه، څه به یې وویل. موسی علیه السلام دا ماجره ولیده او چې کله رخصتېږي د ده نه تپوس ترې نه کوي، ویره زه ګورم چې دا یو انسان دی دغه کوټې د کمرې په دې ګوټ کې او ته د دې خدمت کې، دا څوک دی؟ وي دا مې مور ده او دا انتهایی کمزورې شوې او د خدمت هېڅ څوک نشته، بس زه خدمت کوم چې د خپل کار نه فارغه شم، د دې خدمت کوم. موسی علیه السلام او ته خدمت وکړې، دا تا ته خوله رانږدېږي او ستا په دې غوږ کې څه ووایي؟ وي دا څه وایي؟ نو د خدمت نه بعد دا وایي چې الله تعالی د هغه پیغمبر ملګری که چې د هغه نوم موسی علیه السلام دی، الله دې په جنت کې د هغه سره یو ځای کړه. د مور د دعاګانو دا اثر دی، د مور د دعاګانو اثر دغه دی. زما محترمو دعا ترې نه واوري، لږ غونده خدمت چې مور نه وکړي، نو مور خوشحاله